السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د فوټو افیکټس یو داسې اپلیکیشن درښیم چې تاسې به ټول حیرانه کړي. نو ملګرو په هغه افیکټس کې به تاسو په هغه ایډیټر کې به تاسو ډېر ښایسته ښایسته تصویران جوړ کړئ او که بیا تاسو په فیسبوک اپلوډ کړئ ټول خلک به تاسو ته حیرانه وي چې دغه تصویران تاسو څنګه جوړ کړي دي. نو ملګرو که چېرې غواړئ چې په دغه طریقه باندې پوه شئ دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپس انسټال کړئ. د دې اپس لینک به تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپس له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې ملګرو تاسو دغه اپس ډاونلوډ کړئ بیا تاسو راسئ په دغه اپس باندې به کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په دغه اپس باندې کلیک وکړئ دغه اپس به تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې میلاو شي. نو تاسو د ویډیو ډسکرپشن ته ولاړ شئ او هلته په لینک باندې کلیک وکړئ تاسو ته به دغه اپس میلاو شي. کله چې ملګرو تاسو دغه اپس راواړوئ ګوره ملګرو سنوپال نو کله چې ملګرو تاسو دلته راسئ ګوره کوم ایډس چې دلته راکړو ایډس به تاسو کلوز کړئ. د هغه رقم ګوره ولر ګیلري ده بیا کیمره ده بیا مای کریټیشن ده شیر ده او مور ده. ملګرو ولر به تاسو راسئ په دغه رقم په ګیلري باندې به کلیک وکړئ او دغه رقم به دغه اپشن تاسو الاو کړئ. ملګرو کله چې تاسو دغه الاو کړئ دغه رقم اوس ګوره تاسو کوم تصویر ایډیټوئ هغه تصویر به صرف او صرف تاسو وروښیاست. هر تصویر چې تاسو ایډیټوئ هغه تصویر به تاسو وروښیاست. د دې لپاره ګوره زه راځم خپل موبایل کې تصویر پیدا کوم. نو ملګرو ګوره زه راځم یو تصویر پیدا کوم. کله چې زه تصویر پیدا کړم نو بیا به زه هغه تصویر تاسو ته ایډیټ کړم. ګوره ملګرو ما دغه تصویر راواخیستی. کله چې ملګرو زه دغه تصویر راواخلم د هغه رقم به ګوره تاسو ته کوم چیرې کراپوئ تاسو به کراپ کړئ کوم نه کراپوئ بس د هغه رقم به تاسو ټیک مارک شامپ ولګوئ. کله چې تاسو په دغه ټیک مارک شامپ باندې کلیک وکړئ اوس به دلته دی تاسو ته افیکټسونه درکړي. ګوره ملګرو هر افیکټس تاسو خوښ شو صرف او صرف تاسو په هغه افیکټس باندې کلیک وکړئ هغه افیکټس بس تاسو په دغه باندې ودرېږي. یعنې هر تصویر چې ګوره هر کوم افیکټس تاسو خوښېدی هغه افیکټس تاسو په لګوئ نو هغه افیکټس به ستاسو په کوم تصویر باندې دا ډایرکټ لګیږي. ګوره ملګرو زه دغه افیکټس په لګوم دغه رقم که چیرې بیا دلته راسئ ګوره دلته تاسو کوم لوګوز ورته وایاست یا دغه رقم تاسو بل کریټیشن ورته وایاست هر شی چې مو سره دروئ هغه هم دلته تاسو درولی شئ. نو زه دا دلته ایږدم. کله چې ملګرو زه دغه دلته کښېږدم نو د هغه رقم ګوره ملګرو بیا دلته دغه افیکټسونه تاسو ورکولی شئ. هر افیکټس چې مو خوښ په دې کې دغه هم دلته تاسو ورکولی شئ. یعنې ښایسته ښایسته افیکټسونه دي هر افیکټس چې مې ورکوئ هغه دلته تاسو ډېر په اسانۍ سره ورکولی شئ. ګوره ملګرو دلته یې راځم یو دغه افیکټس راخلم دغه افیکټس زه دلته ایږدم. نو دا ګوره ملګرو بیا تاسو تیزوئ خموئ هغه هم تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ. بیا که بیرته چیرې یو افیکټس ختموئ صرف او صرف په هغه باندې کلیک کوئ او دلته به د غلط نشان باندې کلیک کوئ هغه به ختمیږي. نو ګوره ملګرو په ټکس کې بیا تاسو خط سره لیکلی شئ. هر کوم خط چې مو خوښ هغه خط دلته تاسو سره لیکلی شئ. ګوره تاسو مختلف قسم ډیزاینونه درکوي په هر ډیزاین کې چې مو خوښ هغه تاسو ورکولی شئ. او که دلته تاسو په مور اپشن باندې کلیک وکړئ برایټنس کې هغه دلته تاسو برایټنس ور زیاتوئ کمولی شئ. دا تصویر ګوره ملګرو برایټنس زیاتېږي کمیږي او دغه رقم سچوریشن کنټراسټ شو ملګرو تاسو کلر تیزوئ خفوی شئ. یعنې په صحیح معنا کلرونه تاسو ورکولی شئ. ګوره دلته دغه شارپن شو یعنې دلته ملګرو تاسو په هغه تصویر کې دننه نور ایډیټینګ کولی شئ. نو ملګرو هر رقم ایډیټینګ چې پکې کوئ هغه رقم ایډیټینګ تاسو کلرونه تیزوئ او خاموئ شئ. هر رقم چې مو خوښ ګوره هایلایټ شو نو ګوره ملګرو دلته راځم ګوره دغه کلر هم بدل شو. دا کومه ټري چې موږ راخڅوی د دې کلر هم بدل شو. دغه رقم ګوره ملګرو شیډو شوله او دغه رقم دغه ویټنس شولو. یعنې هر رقم افیکټس تاسو په لګوئ هغه دلته تاسو په لګولی شئ او دلته په ټیک مارک شام باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په ټیک مارک شام باندې کلیک وکړئ ګوره ملګرو تاسو په دغه کې خپله ټکسټ سره لیکلی شئ او دغه رقم که چیرې تاسو بلر ته راسئ دلته بیا تاسو تصویر بلروی شئ. ګوره کله چې تاسو بلر وي هغه دلته ټوچ ټو پیس یعنې کله چې تاسو په پیس باندې کلیک وکړئ ګوره خالي پیس صفا شو نور ټول ایریا چې شوله بلر شوله. نو بیرته به تاسو له دې څخه ټیک مارک شاه ختم کړئ یعنې چې زه نه غواړم چې دا چې کوم بلر کړمه. نو که چیرې تاسو دغسې ووایي دلته به تاسو راسئ په بیا په کراپ باندې کلیک وکړئ دا به کراپ شي. نو دغه رقم به ګوره اوس تاسو نو ټینکس دا کوم ایډ چې راځي هغه به تاسو کلوز کړئ. کله چې ګوره تاسو کلوز کړئ وایي سیو ټو ګیلري هغه چې شوه په ګیلري کې سیو شو. نو د هغه رقم ملګرو اوس ګوره هغه تصویر زه تاسو په ګیلري کې راوړم چې آیا دا په ګیلري کې سیو شوی ده او که نه. نو ګوره ملګرو
نو ګوره ملګرو هغه تصویر دلته سیو سوی ده. کله چې تاسو دلته راسئ ګوره هغه تصویر دا ده دلته سیو سوی ده. نو ملګرو که چیرې تاسو غواړئ چې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ نو د ویډیو ډسکرپشن ته ولاړ شئ. هلته ما تاسو ته لینک درکړی ده، په لینک باندې تاسو کلیک وکړئ او هغه به هلته تاسو ډېر په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو که تاسو هر پوښتنه لرئ موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. او د هغه رقم ملګرو زموږ ویډیو سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ. نو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.